خو دلاره که اوس د کلي خلکو ته دا پته ولګېده چې تایبي خان زما په سر والو زه هېڅ چا نه یارېږم. ته نه یارېږې؟ نه زه خو یارېږم. چا نه؟ خپل کاکا نه. کاکا نن دې بیا نو بیالو بیا مې له دې څه چلو شو. زه به نوره لوبم کوم اوس واپس که کاکا ګنې نن لغړ به شي. بس تا نه په دې کار زه ډېر ښه پوهېږم. ته څه پوهېږې کاکا؟ نن ته د خپلې ورېرې له لاسه په ټول کلي کې بدنام شو. څه مطلب؟ نن ستا د ورېرې له لاسه د ایپي خان او دلاور په خپلو کې ډېره زبردسته جګړه وشوه. وراني وژنه کاکا آخو یې څنګه دې کړي کاکا؟ دلاور ایبي خان جنگ پسه شوی و. هغه ما کاکا څه چې زه تپوس کوم د هغې جواب راکړه. زه را روانه وم ایبي زما لاس ونیولو دلاور هغه ووالو. دلاور هغه ووهلو؟ ولې ووهلو دلاور ایبي خان؟ زه هم د دې دلاور تا سره چېرته د هغه نظر ستا په دې ښایسته ځوانۍ خو نه دی؟ دلاور خو ډېر ښه دی. رانې که نن نه بعد د کلي د یو کس په ژبه باندې ما ستا نوم سره دلاور یا ایبي خان نوم واورېدو نو زه به ستا په سا کې زار ګډ کړمه. دا د څه وې ملکه؟ زه رښتیا وایم د دلاور خان مورې تا زوی چې زمونږ په زوی لاس اوچت کو تا یې زمونږ شرافت له په مخ څپېړه ورکړې ده. مونږ ستا په سپین سر رحم وکړو دلاور هم ځان سره نوکر وساتلو خو هغه مونږ ته د دې احسان دا بدل راکړو چې زمونږ په زوی لاس اوچت کو. زه تاسو ته شرمنده یم. خبره له شرمندګۍ نه ده د بې عزته ده. دلاور خان ایبي خان نه دی ولې زما ګریوان ته لاس اچولی دی. مونږ چېرې دا سوچ هم نه کړی چې د بهادر خان مینه دومره ګنده او سپکه هم کېدی شي. ملکه سر لاړه شه پشمینې سر لاړه شه هسې نه چې زه په دې وینا مجبور شم چې څنګه بچې هغه شان مور. دلاوره چې ومې ورته وویل زه ملک نوکرۍ دپاره نه ځم. آخر ولې؟ دې دپاره چې ما ایبي خان سره جګړه کړې ده. د ملک زوی سره؟ او په څه باندې؟ هغه د راني لاس ونیولو ما تا نه برداشت نه شو نه؟ همدا خبره ده تا هم سره د جګړې بهانه پکار ده. شاید ملک خان مور د دې لپاره نه غوښتې ده. نو ولې مور ملک کره لاړل؟ زه هم د هغه ځای نه راغلم. خو مورې هغه د څه ویلو پوهولو هېڅ ضرورت نشته د دلاوره. ولې مورې دلاور خو د ده په حال کې د خبرې کولو نه وړاندې دا هغه سړي دی نه خو دا ستا ورور دی او نه زما زوی. دا یو کلک کاڼی دی نه دی زما په سترګو کې هغه پړقېدونکي اوښکې ویني او نه زما په سینه لګېدلي هغه ژور زخمونه چې نن هم زما ژوند په دارو چټ خېټولی. زما خبره خو واوره مورې. زه د هغه زوی خبره نه شم اورېدی چې د چا په رګونو کې ځغلېدونکې مینه زما د پای سپکاوی شو. مورې مور هم راته وی او د مور خبره هم نه مني څه یې جوړېږي او د کور د عزت خیال هم نه ساتي نو په خپله امرې نه ما مرګ ته پرېږدي. ته څه غواړې زه قسم خورم مورې چې تاسې هغه به کوم. زه واده کوم مورې چې زه بیا جګړې نه کوم. سبا به زما منډۍ کې به کار کوم مورې کار وم. راني وراني څه چل دی نن خو ته ډېره خوشحاله یې. ولې به نیم خوشحاله؟ تا ته پته شته چې ورور مې نن بدماشي پرېښوه او مزدورۍ ته لاړو. هو که نه مور سره دا واده وکړه چې نن نه پس به زه منډۍ کې بلکل مزدوري به کوم. دا خو ډېره ښه شو.
ماستري ته دوزخ نه خوري هغه څنګه دلاور او مزدوري یا لکه دلاوره و توتی سے نیغ نیغ راته ګورې نیغ ځکه ته ګورم چې پرونه پورې کم سړي د خلکو نه په زور اغسته نن هغه سړی مزدوري څنګه کوي یار راجا ما د مور په وینا ټول بدکارونه پرېښودل اوس په دلاور مزدوري کوي او خوري به نه به چا سره جګړه کوي نه به چا سره بېایماني کوي ما مور سره واده کړې ده راجا دا استه چا دی او دا مزدوران په لان کې ولې ودرېدل دلیر خان دلیر خان او دلیر خان د منډه په مزدوران چې کم ټیکس لګولې دي هغه وصولې لپاره دا اوس روزانه راځي خو مزدوران پیسې ولې ورکوي مرګ نه یریږي د مرګ نه بزدلان یریږي بادران نه مونږ مزدوران یو مجبوره نه مونږ په خپله ګټه کې چا بدماش ته حصه ولې ورکو دلاوره په منډه ته رومي زر راغلی او مزدورانو ټیکس وصولول دا اوس ډېر ښه طریقه باندې پوهېږي دلاوره څنګه څه پوه شوې که ما مور سره واده نه کړی نو تا به کتلي وو دا ډېره ښه خبره ده چې دلاور د اس په پښو لاندې ګوښمه شو په سر ونیوه ده خو مزه بالا راغلی وی چې وویل دلاور دومره زخمي شوی چې د هغه بچ کېدل ډېر مشکله ده ابي خانم دلاور زما د لارې نه لرې شو نو بیا هغه د سرو مرغۍ په پنجره کې بندول ما ته هېڅ مشکل نه دی مشکل هېڅ نه دی ابي خانه که چېرې ته غواړې راني اوس پتا کېدی شي هغه څنګه د راني تره د جواری ډېر شوقي دی او ته د راني تره په خپل لاس کې واخلې دا دام بیله چاچا
चाचा बनोर लोबम कई चाचा सर द माल कमिया दे सो ओ लगा चाचा सो सोच के चाचा पैसे खत्म अब्दुल्ला जमा पर मौजूदगी के पैसों से कम है दाव लगाओ ए बिखाना दा पैसे बज दा पैसे उस्तादी और तुम जो मंगाए पैसे खुद अलास खीरे दे कल अजी और कल राजी सदा काका ख्याल साता बाकी हिसाब किताब जब पखबला को बोलो रानी बात ये हेडफोन से आवाज गई भाई कल मिलावेगी सबा खदा जय पामान काका दिलावर स्ताफ सर बांधे बिखान वाले वहले पति बांधे जो उस पशुम फिर आगोश बचे द सम्मा तवेरावा दिलावर खुमा सरा तुरकुर रागले खामोश टोल दुनिया दो का खोड़े शो खाम हमार काका दो का निजी खोड़े
बे पत्यारे के दिलावर सरा पपटा पटा मिलावे दोनों मक्के तादाद से छोले लोग कम वक्त थे हमार काका इज्जत लामल न दे सुन दे रे कसम दे काका उसे दिलावर सरा मिलावे गम जरूर खबरदार तादा दिलावर न्यू आगस्तो रखम इकबाल किस्ता मरे खपकम अवल जता ख्वाड़म क्या का बेगरत सरा खबरों कम चीज हमारी इज्जत सरे लो बे खोल दाता से बेखामर काका तो चुप शजिने जत्ता सरनस्ता मोर सरा खबरें खोल रहा करे मा खामार काका सही दिलावरा ते दरो कोई मोरे इस्तो तो दरो कोई शर्म न दर्दी दिलावर ताला शर्म ता तपकार दे खाम खखपल और रे बदनामे तो चुप श दिलावरा परहेदा पश्मीना देख प मास्टर के रोकेशी कदमरा बादरवे न परुण पमंडाय के बाद ये जनावर न वन इच्छरे न खोड़ा उतरेगा कम जनावर पे गो से तमा तरा के देशी नु सबागा शरकतु त मंडई तरशा उतरेगा गंजो सड़े जो बेसमवान चोई दुमरा बाग बस्ता सरमाल अशना कद्वाड़ा दाव किग्दी पस्तरगो औकिद गुलशी कुद बस्तानो अमीन बल कबल तगड़बुमा जल्फे पोगो बांधे अडबिदा अडबी जल्फे पोगो बांधे अडबिदा अडबी माँ पसरो लंबो बांधे अडबिदा अडबी जल्फे
से पोगो बांधे अड़बिरा अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बिरा अड़बी दस्तर को बायो मस दरता नोर दे दस्तर को बायो मस दरता रुनप बणो बांधे अड़बी अड़बी रुनप बणो बांधे अड़बी अड़बी माँ पसरो लंबो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी कुले गुलशिमा कलनाली दलगे आगा कुले गुलशिमा कलनाली दलगे दिल में पास हो बांधे अड़बी अड़बी दिल में पास हो बांधे अड़बी अड़बी माँ पसरो लंबो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी कलद सदावादा कलद बिगावादा कलद सबावादा कलद बेगावादा वक्फले बनो बांधे अड़बी अड़बी वक्फले बनो बांधे अड़बी अड़बी माँ पसरो लंबो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी मातन गोरी नूर से मतलब दे दाच मातन गोरी नूर से मतलब दे और पवा दो बांधे अड़बी अड़बी और पवा दो बांधे अड़बी अड़बी माँ पसरो लंबो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी दिल से पोगो बांधे अड़बी अड़बी चाची है चाची खबर राजा तुझे परेशान हकारी माता दावे सबाना दिलावर खान मंड्या बिल्कुल फ्री नहीं वली वेदा पारा दिलावर खान दिलेर खान आज जख्मी को पास आखिर डेर दुश्मनी वास्ता दलेर खान हाँ चाची दलेर खान अपन दुश्मन इच्चरम जमदी न प्रीति और आखिर यरी ना पूरा इलाका यरीगी इलाका तो यरी रब्बी उदास मरेरा ये खबर दा कम बेवकूफ सना का मोर
چې زما د آس په ملا کې دا چړه منډلې ده زه به دا ملا ماته کړمه او هغه نه به داسې سزا ورکومه چې د منډه مزدوران به تر قیامته پورې یاد ساتي Raja. लोगों ने सोच होका मोरी कि नंद मंडाई तलान में खलक माता बुझदिल होई खलक कहा सोई मां जिधर तो सोई आखिरी खबर दा तमंडा तने नशितले مرگ او ستاده کور د تباید پیغام ولای بودای تاسو ستاره د چاکر د خاطر د دنیا رسیدا پټن پکړلې چاته ولای بودای څه د مارا دشمن چا د روس کور چې د کور ته راغله ولای چرته پکړلې کم نه کړو ویره او تحقیق د بودای په دومره واوره چې زمانو مرګ دی او مرګ چې په ژوند پسې راوځي نو بیا ګټه د مرګ وي مورې دا څوک د دشمن په جامه راغله خو بیا هم دشمن نه لګېدو د غیر په جامه راغلو ولې بیا هم خپل ښکارېدو چې واپس تلو نو داسې معلومېدو ضرور لکه څه خپل د بندانو جدا شوی وي چې هغه لاره ورته میدان ته راغی چوپ شئ تاسو خلک زما مجبورۍ ته د بزدلۍ نوم مه ورکوئ هغه ډاکو چېرته وي اواز کوي ورته نن زه هغه سره مقابلې ته تیار یم هغه ځوان ته د چا نوم چې دلاور دی نو تا هغه بزدلی چې د غریبانانو وینه اوس کې ځان ته باتور وی د تا خبرې پرېږده خو صرف دومره واوره چې دلیر خان خپل دشمن هیڅ چېرې ژوندی نه پرېږدي او مخامخ راتلونکی دشمن ځان نه پرېږدم تښتېدو والا زه هم نه یم خو صرف دومره واوره چې زه یو طوفان یم او طوفان هر څه ګډوډي کوي طوفان چې هر څومره طاقتور وي غرونه د خپل ځای نه نه خوځي ګټه د طوفان کېږي او که د غر دا به اوس پته ولګي Yeah!
हमेशा दुश्मन पवित्र तलवार चलेगा न ज्यादा द्वार चढ़ी नहीं सड़ी का जमा पसीना के ज्यादा खजामा तो इस्ताद दुश्मन मोड़ रहा न बोले मां तेरे बुज़दिलानों को निशान बचको ने ना दबादरानों को सर कुर्बान वाले शौक दे तो चश दिलावरा ताहत दियो मजबूरो बेबे से मोड़ जोड़ा ला सुन कसम में जमात से जंदो दे मां का मां वाला चारा पखपल भी नुसा करल करा यो मोर महीना में मनवता पल सद में पूरा शो बोझ दास बेटा होता हुआ कि तमाम वक्त ही चली आली छी कने तो मन वजूद पर मन डाट पर प्याज की जोड़त करा पूजा पता कौन छे सरदार बा द्वार सुख दी और दामाशु का सोखदा टापू मामा सारे गामा शरीफ खुद बच्चों की खलक मुक्त दमान हुई थी आसी मुंगटोल खानदानी कंजरानी लालाजी मुंगा फरी खान सरदार डेरे तदा मुजरे दा पारसलू दी जालिमानु दस्त पद बर्दाश्त तेरा वस्तु Uswayoore yaudwadre piruna kumangta umuakana. खाना प्रेदा राजा दे चापस पिंडले चुमा गोड़ा खूबुला उतावाने प्रेदा खाना प्रेदा राजा दे चापस पिंडले चुमा गोड़ा खूबुला उतावाने प्रेदा खाना प्रेदा तावाने यार पोशा पोशा यार पोशा अब बस चाप तोर जुल्फ मोहला सुनाता वांदे प्रेदा खाना प्रेदा राजा दे चापस पिनोले चुमा गोड़ा खूबुनाता वांदे प्रेदा खाना प्रेदा तावांदे गुल्ला कीदा सादा नूर को बेसब्र तो सबर मरहम लाउता मांदे